بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله ایڈوانس سټیپ پارت نمبر 2 وایو. تیر پارت کې مونږه دوه ویډیوګانې لرلې، اول پارت او دویم پارت. هغه موږ سره د اول پارت دوه ویډیوګانې وي او دوه برخې وي. دا موږ سره د ایډوانس سټیپ دویم پارت دی، دویم بخش دی. زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته، فایل، آپشنز، ایډوانس. په دغه ګروپ کې مونږه دوه ویډیوګانې کړې وي. همدغه شان مونږ راځو نیکسټ ګروپ ته چې هغې ته وایي کټ کاپي اینډ پیسټ. دې کې هم موږ سره بلا دنیا آپشن موجود دي. په غور سره غوږ ورته ونیسئ. که یو ځل ورباندې پوه نه شولئ، دویم ځل دغه ویډیو وګورئ. دغه ویډیو سره ضرور لایک کړئ. دې کې ما سره فرست کمانډ پیسټینګ ودین د سیم ډاکومنټ دی. کله چې مونږه یو ټکسټ کاپي کو په هغه یو ډاکومنټ کې، په هماغه ډاکومنټ کې لاندې پیسټ کوو. یعنی د اول پیج څخه مونږ کاپي واخیستله، په دویم پیج کې پیسټ کوو، یا په هماغه اول پیج کې مونږ لاندې حصه کې یا بره حصه کې پیسټینګ کوو. صحیح شو؟ بیا دې کې موږ سره درې خبرې موجود دي. نمبر 1 keep source formatting، نمبر 2 merge formatting، نمبر 3 keep text only. دا درې واړه خبرې مونږه هوم ټیب کلیپ بورډ ګروپ کې کړي دي، خو یو ځل بیا هم درته هلته کومه تر څو ستاسو ورباندې آیډیا کلیر شي. زه راځم فار ایگزامپل دلته ورته لیکم چې از ایکول ټو رینټ، دغه ما ورته ولیکو، او همدا شان زه ورته چې دې ته ما دغه ډیزاین راته ورکړه، او د سټایل شو او د ایټالیک شو. دا مې فار ایگزامپل کاپي واخیسته، دلته ودرېدلم. سره چې زه دې ځای کې ودرېدلم، زه دلته راځم پیسټ ته. کله چې زه پیسټ باندې کلیک کوم، نو دې کې موږ سره درې خبرې موجودې وي. یو موږ سره څه شی وي؟ کیپ سورس فارمټینګ. کیپ سورس فارمټینګ مطلب دا دی چې څرنګه هلته و دلته یې راته راوله. دویم موږ سره دی مرج فارمټینګ. مرج فارمټینګ مطلب دا دی دغه لاندې چې کوم ډیزاین دی یا کوم ځای کې چې ما کرسر ایښی دی، کوم ځای کې چې زه پیسټینګ کوم، د همغه ډیزاین سره راته دا مرج کا، همغه ډیزاین سره به راته دا مرج شي. یا که ته چې فار ایگزامپل صرف ټکس مې پکار دی، هر څه ورنه کلیر کا، نو ته به ورته واخلئ کیپ ټکسټ اونلی. صرف ټکس به تاسو ته درکړي، ډیزاین وغیره هر څه برته کلیر کړي. نو دا موږ سره درې خبرې دغه باره کې موږ پوره انفارمیشن تاسو ته درکړي دي. هوم ټیب ته لاړ شئ، کلیپ بورډ ګروپ ویډیو ورته وګورئ، نو انشاءالله ستاسو آیډیا به کلیر شي. ښه، زه ورته یم چې همدغه چې زه کله کنټرول سی پریس کوم او دلته ودرېږم کنټرول وي پریس کوم، نو دغه دې ماته په کوم ډیزاین کې راشي. هلته یې څه لیکلي دي، ګوره تاسو به راشئ ایډوانس ته، کیپ سورس فارمټینګ. کیپ سورس فارمټینګ مطلب دا دی چې کوم ډیزاین ما کاپي کوم، هغه ډیزاین راته پیسټ هم کا، خو په همدغه یو ډاکومنټ کې. دویم آپشن چې دی پیسټینګ بټوین ډاکومنټس. فار ایگزامپل د یو ډاکومنټ څخه تا کاپي واخیستله بل ډاکومنټ کې پیسټ کړئ، نو دا به هم څنګه وي؟ دا به هم په همدې ډول باندې وي. یعنی کوم شان ډیزاین چې تا کاپي کړی دی، همدغه شان ډیزاین به تا ته بل ډاکومنټ ته ځي. صحیح شو؟ مثال چې دی فار ایگزامپل دا ما انتخاب کو، کنټرول سی، کنټرول ان ما نیو پریس کو، دې ځای کې زه پیسټ کوم، کنټرول وي به زه پریس کوم، اټومیټیکلی به ماته هماغه شان ډیزاین دې ځای کې هم راشي. بیا راځم ایډوانس ته. دریم نمبر ما سره څه شی دی؟ pasting between documents when style definitions conflict. For example ګور دې کې موږ څه لیکلي دي؟ use definition style. دا موږ سره ډیفالټ دی. تاسو keep source formatting هم اخیستلی شئ، merge formatting هم اخیستلی شئ، keep text only هم اخیستلی شئ. دې مطلب دا دی که فار ایگزامپل زه دلته راشم، دا هر څه ما کلیر کو، زه ورته وایم چې MS Office 2010، دا مې ورته واخیستو، دا مې شفټ هوم کو، دې ته مې هیډینګ نمبر 1 درکو. خو که تاسو وګورئ دې ځای کې موږ سره کیمبریا هیډینګ نمبر 1 انتخاب شوی دی او 14 سایز دی. که فار ایگزامپل دا ورته زه زیات کړم، دا ورته ما 16 کړ، له دې څخه ما کنټرول سی کاپي واخیستله، زه لاړم دویم نمبر ته، دا مې هر څه کلیر کړو. صحیح شو؟ دلته زه راځم، زه ورته یم چې دې ځای کې ماته څه شی واله؟ ټایم نیو رومن هیډینګز، دا مې ورته فار ایگزامپل واخیست. زه دلته راځم، دا سایز هم ورته 12 کوم. که زه فار ایگزامپل کنټرول وی پریس کوم، نو ماته به په دغه ډیزاین کې راځي چې کوم ډیزاین موږ سره موجود دی، چې کوم ډیزاین ما ورته جوړ کړو. زه ورته یم نه، دغه ډیزاین کې ماته مه راکوه، کوم ډیزاین چې ما کاپي کړی دی په هماغه ډیزاین کې ماته پکار دی. نو تاسو به راشئ RTO ته، ایډوانس، او په دې کې به ورته راشئ کیپ سورس فارمټینګ. کیپ سورس فارمټینګ مطلب دا دی چې څرنګه مخکې و هماغه شان ماته دلته راته راکړه. اوکې، دا به کنټرول سی تاسو کاپی کئی، کنٹرول این نیو، کنٹرول وی پیسٹ. دا ولې رانغی؟ سوري، دلته راشم، احمد خان، دا مې فار ایگزامپل درته ولیکو، هیډینګ نمبر 1 شو، کنټرول سی کاپی او ارڅه کلیر کا، کنټرول وی پیسٹ.
مرج به زه ورته والم دا به اوکې ورته کلیک کومه. خو دې کار همدغه دی ښه چې دا کوم درته ما ویلي همدغه د دې کار دی. بې زر علامه نیکس کمانډ موږ سره په دې کې بل څه شی دی پیسټ فرام ادر پروګرامز د نورو پروګرامونو څخه موږ دلته پیسټینګ کوو. فار ایگزامپل پاور پوینټ څخه موږ پیسټینګ کوو، ایکسل څخه موږ پیسټینګ کوو، ایکسس څخه موږ پیسټینګ کوو. نو دا ته په کوم ډیزاین کې راشي؟ کیپ سورس فارمټینګ په ما خپل ډیزاین کې دی وي. مرج فارمټینګ زموږ کرسر چې کوم ځای کې ولاړ دی او دې ډیزاین چې څرنګه دی په ما ډیزاین کې درته راشي یا صرف ټیکسټ درته راشي. انسرټ اور پیسټ پکچر از ان لاین. فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راځو انسرټ ته موږ فار ایگزامپل راشو، پکچر ته موږ راشو، دې ځای کې موږ فار ایگزامپل یو تصویر راولو. نو دغه تصویر موږ ته بای ډیفالټ څه شی وي؟ دا موږ ته په لاین کې وي. دا موږ ته بای ډیفالټ څه شي کې دی؟ دا په لاین کې دی. موږ یې اخوا دې خوا ته نه شو وړلی. خو که موږ یې اخوا دې خوا ته وړو موږ به راځو رب ته، دې ځای کې به ته سکویر اخلو یا به ته ټایټل یا به ته انفرنټ اف ولو. صحیح شوه؟ همدغه شان زه ورته چې بای ډیفالټ یې ما ته دا په کوم شکل کې وي؟ بای ډیفالټ یې ما ته دا سکویر وي. اوکې مې کلیک. صحیح شو؟ اوس به راشئ انسرټ یس دیس ون چې اوس تاسو راځئ تاسو ته بای ډیفالټ دا سکویر حالت کې وي. او زه ورته یم نه ما ته هماغه خپل حالت کې راته پرېږده چې کوم حالت د اولینی حالت ان لاین. بله خبره موږ سره څه شی ده؟ keep bullets in numbers when pasting text with keep text only option. فار ایگزامپل دې کې چک لګېدلی وي او تاسو راشئ دې ځای کې مو لیست جوړ کړی دی. له دې څخه ما کاپي واخیستله، کنټرول سی دا ما کاپي کړو. زه غواړم چې دې ځای کې دلته پیسټ کړم. چې دلته فار ایگزامپل راځم کیپ سورس فارمټینګ که واخلم نو دا ماته په دې شکل کې راسي. مرج فارمټینګ واخلم دا ماته په دې شکل کې راسي. صحیح ده که نه؟ که کیپ ټیکسټ اونلی ورته واخلم نو دا ماته په دې شکل کې راځي، یعنې دا به ماته هم بولټس اخلي. زه ورته یم چې کله زه کیپ ټیکسټ اونلی اخلم نو ماته د بولټس نه راځي. تاسو به راشئ ایډوانس ته او دا به ورته انچیک کوئ، دا به اوکې کلیک کوئ. اوس که تاسو فار ایگزامپل راشئ کنټرول سی یس ته راشئ کیپ ټیکسټ اونلی دا به تاسو ته نه اخلي. که دا ورته والی دا به اخلي، دا به هم اخلي، خو دا به راته نه اخلي. صحیح ده که نه؟ دا آپشن دې باره کې و. نیکسټ آپشن بل موږ سره څه شی دی؟ ایډ کنټرول کیریکټرز ان کټ ان کاپي. دا ډېر زبردست آپشن دی. ګورئ ورته که فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راشو او پښتو لیکلو کو یا اردو لیکلو کو یا عربي لیکلو کو، همدغه لیکل موږ رخلو، دغه لیکل موږ پلین ټیکسټ ته وړو یعنې نوټ پیډ ته وړو. نو ګوره زه دلته لیکل کومه، زه ورته یم چې دغه ټیکسټ ما ته کاپي کړه، کنټرول سی دا ما کاپي کړه. زه راځم اوس نوټ پیډ ته، نوټ پیډ دې ځای کې زه پیسټ کومه، کنټرول وي سره ما دا پیسټ کړه. څرنګه چې ما دا پیسټ کړه نو تاسو وګورئ دا موږ ته په ښې طریقې سره پیسټ شو. خو که اوس زه راشم فار ایگزامپل آل ټي او ته زه رالمه، ایډوانس ته زه رالمه او دې نه ما چیک ایسته کړه، دې نه ما چیک ایسته کړه، دا مې اوکې کلیک کړه. راشه کنټرول سی کاپي، که دا زه فار ایگزامپل ایسته کړم کنټرول وی پیسټ. څرنګه چې ما دا پیسټ کړه نو تاسو وګورئ دا نقطې هم دې خوا ته راغلي او دې کې چې کوم موومنټ کېږي یا څه بل څه کېږي یا څه لیکل کې دغه لیکل به دې هم اخوا دې خوا ته ځي. صحیح شو؟ که چېرته په دغه آپشن کې چک لګېدلی وي د آپشن مطلب دا دی چې که ته ماته دغه ټیکسټ په پلین ټیکسټ کې پیسټ کړي نو تاسو ته به په ښې طریقې سره هغه ځای کې وي، نقطې به ورته په خپل ځای کې پرتې وي، کامې به خپل ځای کې پرتې وي او لیکل به دې هم په منظمې طریقې سره کېږي که دې کې چک لګېدلی وي. او که دې کې چک نه وي لګېدلی نو بیا به ګډوډ وي. بل آپشن موږ سره څه شی دی؟ یوز د انسرټ کی فار پیسټ. که ته چې فار ایگزامپل کله زه پیسټینګ کوم کنټرول وی په ترو منې زه ورته یم چې د یو کی په ترو یې کوم هغه ته وي پیسټ. دغه موږ مخکې هم ویلې وه که نه؟ که تاسو ته یاد شي کوم ځای کې مو ویلې وه دیس ون یوز د انسرټ کی to control over type mode. که فار ایگزامپل دې کې چک لګېدلی وي نو تاسو ته به over type mode دا به ورته کنټرولوئ. صحیح شو؟ که زه اوس فار ایگزامپل دا چک کړم نو هغه به انچک شي. ګورئ ورته دا مې چک کړو هغه انچک شو او که دا چک کړم نو دا به انچک شي، یعنې دا دواړه د یو بل سره په لینک کې دي. صحیح شو؟ یعنې پیسټ دپاره ته انسرټ کی استعمالولی شي، ډېر اسان آپشن دی چې کله دې کټ یا کاپي واخیسته انسرټ کی باندې کلیک کړه نو تاسو ته به اتومیټیکلي پیسټ شي. صحیح شو؟ بل موږ سره څه شی دی؟ شو پیسټ آپشن بټن وین کنټینټ از پیسټډ. که فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راشو دغه موږ کنټرول سی سره کاپي کړو
او موږ رالو دې خواته صحیح شو زه کنټرول وی پریس کوم څرنګه چې زه کنټرول وی پریس کوم نو ماته اتوماتیکلی دغه یو بټن راته راکوي صحیح شو زه ورته وایم چې دا ماته مه راکوه ته به دلته راشي او دې نه به چیک ایسته کړي دا به اوکی کلیک کړي اوس راشه کنټرول سی کاپي او اینډ ته راشه کنټرول وی پیس نو تاسو ته اوس هغه آپشن والا بټن نه درکوي زه ورته وایم چې دا راته راکوه دلته چیک ولګوه नेक्स्ट موږ سره څه شی دی یوز سمارټ کټ اینډ پیسټ یوز سمارټ کټ اینډ پیسټ مطلب دا دی چې تاسو ته به کټ او پیسټ سمارټ طریقې سره کیږي څه مطلب شو فار ایگزامپل زه ورته چې احمد دا مې ولیکه دا راته کاپي کا کنټرول سی کاپي دې خوا درېږه کنټرول وی پیسټ چې ته کله کنټرول وی سره دا پیسټ کې نو تاسو ته باید ډیفالټ په خپله منې دغه ورډزونو ترمنځ سپیس درکړه دې ته وایي سمارټ کټ اینډ پیسټ صحیح ده زه ورته چې دغه شان دی نه کېږي یو سمارټ کټ اینډ پیسټ یعنې چیک ایسته کا دا مې اوکی کلیک کړو اوس تاسو راشي کلیر یس انتخاب کنټرول سی کاپي کنټرول وی اوس به تاسو ته سپیس نه درکوي صحیح ده که نه بیا دې کې موږ سره سیټینګ هم موجود دي څه سیټینګ موږ سره دي یس دې باندې کلیک کا ډیفالټ سیټینګز وو 2002 2010 دې کې دا چیکونه لګېدلي دي زه ورته وایم چې ما ته 2000 والا راته راکړه 97 2000 والا راته راکړه نو دې کې به دغه یو چیک لګېدلی وي او که ته ورته وایې چې زه پکې خپله کسټم تغیرات کومه ته به کسټم ورته واخلي دې کې بعضې کې چیکونه ولګه او بعضې کې ایسته کړه ایډجسټ سینټینس ان ورډ سپیسینګ اتومیټیکلی دا خو همدغه خبره وه چې آیا کله ما سپیس نه وي انتخاب کړی نو ته راته خپله پکې ورکوه ایډجسټ پیراګراف سپیسینګ اون پیسټ دا به تاسو ته پیراګراف دپاره سپیسینګ درته ورکوي چې کله ته هغه نه انتخاب کړی ایډجسټ ټیبل فارمټینګ ټیبل دپاره سمارټ سټایل بیهیویر همدغه شان مرج فارمټینګ ایډجسټ فارمټینګ اینډ مرج پیسټ لیست بس دې کې تاسو ګوتې مه وښئ بس دې کې تاسو 2010 ورته واخلئ او دا اوکې کلیک صحیح شو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره کټ کاپي اینډ پیسټ ګروپ دا موږ سره ایډوانس ټیپ پارټ نمبر 2 دریمه ویډیو